بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم. په ګورنمنت های سکول توتانو باندې کې یو او تاسو سره د یو داسې سټار د شایننګ سټار تعارف کو یا پہچان کو چې هغه په ګورنمنت سکولونو کې ټاپر دی. نو راځي چې هغوی سره میلاو شو. الرحمن الرحیم. زما نوم عصمت الله دی او د پلار نوم مې محمد ګل دی. د ټغک اوسېدونکی یم او زه جی ایچ ایس توتان منډی کابل سوات سټوډنټ یم. زه فسټ راپل د خپل کامیابۍ کریډټ چې دی هغه د جی ایچ ایس توتان منډی کابل سوات پرنسپل صاحب جناب ګوهري صاحب ته ورکوم او څومره هم د دې سکول چې د این اول تر زیډه پورې ټیچرز دی هغو ته او خپل پیرنټس ته چې دی نو هغه زه دې کریډټ ورکوم ځکه هغو موږ ته چې دی هغه یو سوټیبل انوایرمنټ چې دی پرووایډ کړی. عصمت الله خان، اکثر خلک خبره کوي چې یاره په ګورنمنت سکولونو کې کار نه کیږي، نو تاسو پرایویټ سکول ته د تګ ضرورت ولې نه دی محسوس کړی؟ جی موږ پرایویټ سکولونو ته راتلو فیلینګ چې دا ځکه نه دی کړی چې دلته مطلب پرنسپل صاحب چې دی هغه د ایجوکیشنل اکټیویټیز باره کې چې دی نه هغه صحیح ماحول پرووایډ کړی، بل های کوالفاید ټیچرس چې موږ ته پرووایډ دي. نو د دې د وجې نه ما ته چې دی نه څه قسمه د پرایویټ سکول ته راتلو چې دی هغه کمي نه ده. عصمت الله، ستاسو د فیوچر پلان څه دی چې مخکې به څه کوئ؟ په کوم لاین به ځئ؟ زما خپل پلان چې دی نه هغه میډیکل سیټ دی، ځکه زموږ په علاقه کې پورټ یا غربت چې دی سیوا ده. زما دا خواهش ده چې د خپل علاقې د خپل قوم او د پاکستان چې دی خدمت وکړم. عصمت الله خان، ستاسو د قام شازلمو ته یا خپل همزولو ته څه میسیج ورکول غواړئ؟ جی د ګورنمنت سکول چې څومره مو سټوډنټسان دي هغو ته زه ټول ته چې دی نه هغه دا میسیج ورکول غواړم چې په سرکاري سکولونو کې چې دی نه هغه های کوالفاید ټیچر دي، د هغو سره چې دی نه هغه ښه نالج دی. تاسو دغه نالج نه چې دی پیدا والی او د خپل ځان کې چې دی هغه جذبه پیدا کوي، کانفیډنس پیدا کوي، خپل استادانو چې دی هغه احترام وکړي، نو په دې ذریعه باندې تاسو چې دی هغه د کامیابۍ پیک ته رسېدلی شو. عصمت الله خان، ستاسو د کامیابۍ راز څه دی چې تاسو دومره مارکس واخیسته؟ راز چې دی نه هغه هارډ ورکینګ دی او په انګلیش کې چې دی نه دا مشهور کهاوت دی چې هارډ ورک از کی ټو سکسس. عصمت الله خان، سرکاري سکولونو کې چې کوم سټوډنټس دي هغوی ته ستاسو څه پیغام دی؟ جی زه به سیمپل میسیج چې دی هغه د سرکاري سکولونو سټوډنټس ته دا ورکړم چې هغو چې دی هغه خپل ټایم چې نه ضایع کوي او بل د خپل ټیچرانو نه چې دی هغه پیدا واخلي او د مشرانو چې دی هغه احترام کوي. نو داسې کامیابي چې دی هغه تاسو لکه زه چې نن ما چې کوم مارکس اخیستی او ما ته کوم کامیابي حاصلې شوې ده نو تاسو دا چې دی هغه هم حاصلولی شئ.